شي او موږ ویل چې الله هیڅ شی نه دی نازل کړی په دې دنیا کې ان انتم نه تاسو الا مگر فی ضلال کبیر په لویه ګمراهي او خطایی کې یاست. وقالوا او دا جهنميان به وایي لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. په دې ځای کې دا خبره یاد وساتئ. په دې ځای کې وقلنا او موږ ویل ما نزل الله هیڅ شی الله نه دی نازل کړی من شی من ما نزل الله نه دی نازل کړی من شی ان هیڅ شی او ان انتم ګوریا دغه ځای کې خبره درته کومه دې ځای کې ان انتم الا في ضلال کبیر. دغه خلق سی په دې دنیا کې په علماو پسې پسخن وهي په جهنم کې به جهنميان وایي دوی به انبیاو ته بد نسبت کول. دوی ته به ویل چې تاسې خو ګمراهان یاسته. کله چې به انبیا راغلل انبیا علیهم الصلاة والسلام به خلقو ته وویل چې له الله نه وبیریږئ ما ته قرآن راغلی تورات و بل کتاب راغلی الله رسول را لېږلی یم. دوی به په دې انبیاو پسې پسخن وهل لکه نن زمانه کې چې اکثریت مسلمانان په علماو باندې پسخن وهي. علماو ته د فتنهګرو خطاب کوي علماو ته د فساد خطاب کوي هغه حقیقي علما او هغه رباني علما چې هغوی د الله جل وعلا دین ته ځانونه وقف کړي وي او دوی همیشه وایي چې دا فتنه له علماو ده دا په علماو داسې جنجالونه جوړ کړي دي علما داسې دي علما داسې دي علما داسې دي. دغه خبره به دغه خلقو چې له قیامت او له قرآن او له رب منکرین دا به په جهنم کې ملائکه ورته وایي چې موږ په دنیا کې انبیا ورته ویل چې تاسو خو په غټه ګمراهي کې یاسته تاسو نو اوس په څه پوهیږئ تاسو د کومې خوا یاسته. لکه نن چې په نامه مسلمانان علما ورته وایي علما وګوره سیاست وګوره. الله اکبر. اول سیاستدان د مسلمانانو دپاره څوک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. اول سیاست پوه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دنیا سیاست له محمد رسول الله زده کړی ده دنیا سیاست له قرآن زده کړی ده دنیا سیاست او انسانیت له قرآن زده کړی ده. که دا قرآن نه وای د نړۍ کفارو به اوس خپلې لورانې اوس هم دغسې ژوندۍ ښخولې. که دا قرآن نه وای انسانیان به داسې ول لکه ځناوران. د ځناور او د انسان به هیڅ فرق نه کېدل ځکه الله جل وعلا چې انسان اشرف المخلوقات جوړ کړی هغه په قرآن او په ایمان په پیغمبر منلو یې جوړ کړی ده. انسان کله وخت اشرف المخلوقات جوړېدلی سي هغه وخت جوړېدلی سي چې په قرآن ایمان راوړي د رب ومني د پیغمبر ومني د قرآن ومني. صحیح ده په دې خبره پوهیږئ یا که څوک ایمان نه لري په قرآن په پیغمبر په رب په قیامت تر هغه نه ځناور هم ښه ده. ولې پې ښه ده له ځناور نه خو په ورځ قیامت پوښتنه نه کیږي او دی به بیا ابد الابد په جهنم کې وي. ابد الابد به په څه شي کې وي په جهنم کې به وي. نو ځناور خو تېر ښه سو. او همداسې په سورة الانفال کې الله وایي ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. الله جل وعلا وایي په ټول مخلوق کې ماته وایي تر ټولو چې کله انسان له دین او له اسلام او له رب او له آخرت او له عقل او له هر څه نه لرې چې دا وایي تر ټولو وایي تر هر څه ځناور وایي بدتر ده دا انسان وایي. دغه خلقو به انبیاو ته ګمراهان ویل. دا جهنميان به په جهنم کې اقرار وکړي چې مو خو انبیاو ته ګمراهان ویل مو خو انبیاو ته ویل چې تاسې په غلطي کې یاست تاسې اوس څه کوئ. لکه نن زمانه چې متاسفانه همدغسې خلق ستا په مسلمانانو کې سته شپه ورځې په علماو پسې خولې وازې کړي دي. غمې مه کوئ غمې مه کوئ. الله دې هدایت درته وکړي که هدایت نه وي بیا به انشاءالله
سألهم خزنتها بیا به د جهنم ملائکه خپل تپوس درنه کوي بیا به سبب ورته ښیي چې زه خو په دې دین او قرآن پسې نن سیکولران را ولاړېږي وایي د دین او د سیاست یې سره څه الله اکبر د علماو د سیاست یې سره څه بیا به هلته ورته وایاست چې فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا او دا جهنميان بواي لو كنا كچيري مغواي نسمعو سي اوریدلی مواي او نعقلو يا مودي عقل نكار اخستلي واي ما كنا نو نبو مغ في اصحاب السعير وقالوا دا جهنميان بواي لو كنا كچيري واي مغ نسمعو دي الله دي پیغمبر او دي قرآن اوریدون کی واوريا الله جل وعلا دي جهنميانو قول بيارا نقلي وقالوا دي بواي لو كنا كچيري واي مغ نسمعو اوریدونکی د څه شي د قرآن په قرآن عمل کوونکی د رب منونکی د رب مو اوریدلی وای د قرآن مو اوریدلی وای د پیغمبر مو اوریدلی وای او نعقلو او یا مو د عقل نه کار اخیستلی وای ما كنا نو نبو موږ فی اصحاب السعیر په ملګرو د اور کې یعنی اوس به په جهنم کې موږ لدي خلق ولدي جهنميان سره ملګری نه وای رب العزة جل وعلا دي مو تاسو توفیق را نصیب کی ثبات ان شاء الله ان الذين يخشون ربهم بيد مؤمنان صفات الله جل وعلا خي نن خلاصه دي ترجمه څه شي سو الله جل وعلا دا راتو خودل چې ګوري دا هر څه مې دي تاسو دی پاره پیدا کړی ای انسان ما بیریږي رزق دی ما بیریږي لمرګ ما بیریږي مرګ په خپل نیټه درته راځي لدې ما بیریږي سی وګي بسم لدې ما بیریږي سی حق به می څوک وخوري لدې ما بیریږي لکه نن زمانه کې للوګي خلق څوک بدیانی کوي وزني په زمکه باندې خلق وزني په پټي باندې خلق وزني او دی الله بنده خدا سی ورغرزاره کړوي واخله دا زمکه ده ولا کدی یا پی وزنم ولا که یا ځان در باندې وزنم واخله الله قادر ذات سمات نور راکړي موږ څه کوو موږ وزنو ولی زمکه را ناخستلې ده انسانانو ژوندونه ورتبا کوو بدیان یو که بیا په هغو کې خپلې لوڼې خویندې پسې پکې ورکوو ربه په موږ رحم وکړي الله وایي ګوريه هر څه مې د تاسې دپاره انسان پیدا کړي ده دنیا مې ټوله د تا دپاره پیدا کړې ده او موږ الله د څه شي دپاره پیدا کړي یو د عبادت دپاره موږ چې د څه شي دپاره پیدا سوي یو هغه مو هیر کړی ده او څه شی چې د موږ دپاره پیدا سوی ده په هغه پسې مو ځان پسې کړی ده د لمر الله د چا دپاره پیدا کړی